اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ټولو پښتنو وروڼو خویندو السلام علیکم ستړي مشئ بخښنه غواړم زمانه ډېرې زیاتې جذباتي خبرې نه کیږي او نه به زه تاسو دومره په جذباتو ګرم کړم لږ به زما سره لږ سوړ شئ او لږ به زما په خیال لږ د سړې خبرې وکړو فرض کړئ خیر دی ضرور نه دی چې دا وایي مونږ پلانکې او دیوړې چې دی هغه واستو چې لاړ شئ تاسو او زمونږ د یو غاصب جابر کابر سره حق دی هغه ترې راوړئ هغه لاړ شي واپس راشي او وایي چې پلانکې راته وایي چې ډنګړي خو چې دی هغه د هغه سړي ډېره بېعزتي وکړه ډېر کنځلې ورته وکړه ډېر سپک سپورې ورته وویل مونږ ورته وایو چې صحیح ده ښه خبره ده نارتوب کار یې کړی دی ظالم جابر سره همداسې کار پکار دی خو کوم کال نه مې چې استولي وایي کوم کال نه مو چې استولي وایي تاسو هغه کار وکړو تاسو زموږ حق راوړو هغوی بیا موږ ته وایي چې تاسو پوهه نه شوئ مونږ هغه سړی چې دی نو ښه بېعزته کړو ښه مو وکنځو بیا دې موږ پوښتنه کوو هغې بیا همدا خبره کوي بیا ورته موږ وایو چې یاره صحیح خبره ده تا وکنځلو تا سپک کو نرتوب کار دی وکړو نر سړی خو کوم کار ته چې ما تاسو استولی وي هغه کار تاسو وکړو که نه د دې ملک سره په تړون کې زموږ اویاو خوشات وشول اویا کاله خو به کېږي یا زیات به کېږي تاسو وګورئ مونږ که پارلمان ته خلک استولی دي هغوی په پارلمان کې ښه تکړه دغه مبارز دي او ښه دغه تقریرونه کوي او هغه بیا مونږ یو بل ته ښایو چې وګوره پلانکي مشر چې دی زه د مشرانو ناقدري نه کوم د هر سړي خپل دغه دی خو هغه مشر چې دی نو ښه څوک وایي کافر تقریر وکړو څوک وایي چې داسې تقریر وکړو څوک وایي چې داسې تقریر وکړو تقریر خو یې ښه وکړو خو دا بیا کارونه چې زما کوم مسایل دي هغه حل شو زه په سټیج ودرېږم ښه هغه د جوش تقریر وکړم خو آیا زموږ مسایل حل شول ډېر غټ مسایل خو پرېږده زمونږ علي وزیر چې دی دا الله دې وکړي چې داسې بچي چې دی داسې پښتانه میندې وزېږوي زما ورسره لږې ورځې مخکې په اسلام آباد پارلیمنټ لاجس کې ملاقات شوی یقین وکړئ چې پښتانه چې دی که پکار دي نو د علي وزیر په شانتې پکار دی چې میندې چې دی نو داسې بچي راوړي او پښتنو ته حقیقت کې داسې دغه پکار دي خو مسله دلته دا ده چې زموږ د جذباتي تقریرونو زموږ د جذباتي خبرو زموږ د هر څه نه موږ ته هغه فایده څه راغلې ده پښتون قوم ته پښتنې خاورې ته پښتون ولس ته وخت دی چې موږ کینو او څه سوچ وکړو سرونه سره وجنګوو